سلامونه نیکې د هیله ده چې جوړ به وئ. راځو ولسم درس ته segnale di divieto یعنې د ممنوعات علامې هغه څه چې منع دي. خب segnale limite di velocità محدودیتونه د سرعت یا د تیزوالي divieto di transito divieto یعنې هغه ته divieto ممنوعات هغه څه چې منع دي. transito د موټرو د تګ راتګ ممنوعات divieto di sosta یعنی د موټرو د ودرېدو ممنوعات limitazione sospese di dimensioni هغه محدودیتونه چې د غټو موټرو یا د بار وړونکو موټرو لپاره وضع شوي وي. divieto di sorpasso د موټرو د مخته کېدو نه د یو موټر نه د بل موټر مخته کېدلو ممنوعات. distanze di sicurezza امنیتي فاصلې دا هغه څه دي چې په دې سینیالو کې واضح شوي دي یا یې موږ تاسې واضح کوو. divieto di tranzito divieto di tranzito دا علامه چې چېرته ده یعنې هلته د موټرو د تګ راتګ بندیز شي. کیدای شي مشخصې کتګورۍ داخل شي هغه پاس په کارتېلو لیکل شوي وي. خب senso vietato هغه دي هغه سرکونه یا هغه کرسۍ دي چې مطلب په هغو باندې یو طرفه موټر راځي له دې خوا موږ تاسو نه شوی په داخلېدلی. که چېرته دا علامه وګورو موږ باید مخامخ په دغه سرک ته یا دغه کرسۍ ته نه شو داخلېدلی. د مثال په طور ده دغه یغه خوا نه موټر راتلی شي خو موږ له دې خوا نه شو پرې ورتلی یا دغه موټر خو ګرځېدلی نه شي ښي دا ته divieto di هغه وایي senso vietato. او بل چې ده divieto di sorpasso د موټر نه د مخته کېدو ممنوعات. دا علامه چې چېرته لوړ شي راشي په هغه ساحه کې تاسو د بل موټر نه نشئ مخته کېدلی. distanziamento minimo obbligatorio di distanza di sicurezza دا هغه علامه ده چې مطلب د یو موټر نه د بل موټر حد اقل باید 70 متره فاصله موجوده وي. دا هغه مینیمه یعنې بیخي کمه فاصله که زیاته وه خو لا ښه ده خو که هغه نه وه 70 متره باید موږ تاسو په دغه ساحه کې چې دغه علامه وي باید د موټرو نه فاصله واخلو. اتیا چې لیکلي دي limiti massimi di velocità دا کارتېل یا هغه د سینیال ده چې په دې باندې تاسو ته امر کېږي چې د 80 کیلومتر نه پورته په ساعت به تاسو سرعت نه وي یا دغه نه تېز نه شئ تللی. divieto di segnalazioni acustiche د هارن کولو ممنوعات دلته هارن نشئ کولی دلته چې دا علامه دی چې چېرته ولیده د اکثر په ښارونو او یا په کلیو کې ته نږدې ساحو کې موږ تاسو ته د هارن نه کولو امر کېږي. divieto di sorpasso per veicoli di massa a pieno carico 3,5 tonnellate هغه موټر چې 3.5 ټنه وزن وړي هغه موټر د بل موټر نه نشي مخته کېدلی. دا هغه ده علامه ده چې بار وړونکي موټر چې 3.5 ټنه هغه وړي څه نامیږي وزن یا د 3.5 ټنو نه پورته وزن وړي هغه نشي مخته کېدلی د نورو موټرونو. tranzito vietato a veicoli a trazione animali دا موټر هغه په واس چې بګۍ تړل شوي وي دا علامه چې چېرته وي دا د واس والا بګۍ والا دلته نشي ګرځېدلی یعنې دلته دغه لپاره ممنوعات ده یعنې نشي کولی چې دوی هلته تګ راتګ وکړي یعنې منع دي بند دي هلته. tranzito vietato al pedone که هغه د پښو د تګ راتګ لپاره هلته اجازه نشته یعنې دا خلک نشي داخلېدلی دا سینیال چې چېرته وي.
ترانزیت ابیتات alle biciclette د بایسکل والا نشي داخلېدلی په دغو بندیز ده. ترانزیت ابیتات alle motocicli دا د موټرسیکل والا بیا نشي داخلېدلی. دا علامې ټولې یعنې ممنوعات دي یا د بندیز دي. ترانزیت ابیتات veicoli a braccio د ګاډۍ یا هغه کراچۍ چې خلک یې په لاسي کراچۍ ورته وایي د هغو ممنوعات دغه ساحه کې هغه نشي ګرځېدلی. ترانزیت ابیتات tutti gli autovicoli دغه چې وي یعنې هېڅ کوم موټر یا د نشي کولی چې دغه ساحې ته داخل شي. ترانزیت ابیتات agli autobus د اتوبوسو د تګ راتګ ممنوعات. ترانزیت ابیتات a veicoli di massa pieno carico 3,5 tonnellate دغه ساحه ده چې دلته 3.5 ټنو والا چې هغه موټر باروړونکی موټر چې 3.5 ټنه یا د 3.5 ټنو نه پورته مال وړي د هغو د تګ راتګ ممنوعات بندیز ده دلته یعنې نشي کولی چې هغه ساحه کې چې دغه کارتل لګېدلی وي دوی داخل شي. ترانزیت ابیتات a veicoli massa pieno carico 6,5 tonnellate دغه 6.5 ټنه چې کله د موټر وزن وي ماسا پیینو یعنې د موټر وزن سره موټر او د هغه او د بار وزن یعنې هم د موټر خالص وزن هم ورسره کوم بار چې وي یعنې د دواړو وزن چې 6.5 ټنو پورې وي یا 6.5 ټنو نه پورته وي هغه موټر نشي داخلېدلی. ښه ترانزیت ابیتات a veicoli a motori trainanti o rimorchio دغه ساحه ده چې دلته autotreno یا auto articolati نشي داخلېدلی یعنې هغه څه چې موټر پسې تړل کېږي نو موټر پسې تړل شوي لکه موږ وطن کې ټایلر ورته وایي هغه دغه موټر دلته نشي داخلېدلی د هغو لپاره بندیز ده. ترانزیت vietato alle macchine agricole هغه ټیکټر میکټر یا هغه د اګریکلچر لپاره د زراعت لپاره چې کوم ټیکټر یا ماشینونه وي هغو ممنوعات دغه ساحه کې نشي داخلېدلی یا دغه سړک چې کوم سړک وي دا چې پکې لګېدلی وي هغه سړک ته دوی نشي داخلېدلی. خب ترانزیت ابیتات a veicoli che trasportano merci pericolose دغه ساحه ده چې دلته هغه موټر چې خطرناک شیان وړي هغو لپاره بندیز ده. ترانزیت a veicoli che trasportano esplosivi o prodotti infiammabili د هغو موټرو هغه ده ممنوعات ده دغه ساحې ته نشي داخلېدلی یا دغه سړک ته نشي داخلېدلی چې هغه یعنې اسپلوزیوي مقصد نه چاودېدونکي هغه پروډکټ وړي پرودوت وړي یا هغه څه چې زر د اور یا د انفیامابلې وي یعنې اور اخلي د هغو موټرو لپاره دغه تیره چې لګېدلی هغه موټر نشي کولی چې یا چاودېدونکي مواد یا هغه مواد چې زر اور اخلي هغه نشي داخلېدلی دغه ساحې ته یعنې دلته یې بندیز ده نشي کولی چې هلته تګ راتګ وکړي. او دلته ترانزیت vietato a veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua هغه موټر د هغو موټرو د ممنوعات ده دلته یا منع دي یا بند دي په دا ساحه کې چې هغه رقم هغه وړي پروډکټ وړي چې د اوبو یا د اوبو سره ګډېږي یا امکان د دې وي چې اوبه چټلې کړي یا د اوبو یو ډول زهرناکې کړي یا هغه پروډکټ چې په دا موټر یې وړي هغه نشي کولی دغه ساحې ته داخل شي. نو یا کیدای شي هغه ساحه وي چې دلته د لاندې یا دغه کومې اوبه چې دي په دغه ساحه کې لاندې کیدای شي پایپونه د پاکو اوبو وي
چې کورونو ته تللي وي، نو کېدلی شي د دې لپاره هغه ساحه محدوده ساحه کې دغه موټر باندې، یعنې دغه موټر تګ راتګ باندې کېدای شي بله لارې ته سنجولی وي، خو په دغه ساحه کې نشي کولی که چېرته دا کارتیلو موجود و. Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore 2,30 metri. دا هغه دي چې پراخوالی د سړک یا د ګلري یا د پله لاندې سړکونه چې وي، یعنې 2.5 مترو نه چې موټر هغه وي پراخ وي یا سوري 2.5 نه پورته وي، هغه موټر دلته نشي داخلېدلی. Da c'è da transito vietato veicoli aventi altezze superiori a 3,5 tonnellate, 3,5 metri. Da چې 3.5 مترونه یې د موټر لوړوالی یا التیڅه یا قد چې جګ وي نشي داخلېدلی. التیڅه لوړوالی ته یا لرګیڅه پراخوالی یا سوري چې هغه وي، سوري چې لوړ وي 2.30 مترونه هغه نشي داخلېدلی، 3.50 مترونه چې لوړ وي هغه موټر دلته نشي داخلېدلی. Transito vietato ai veicoli aventi la lunghezza superiore a 10 metri. دا یې چې دغه موټر دغه ساحه کې باندې چې 10 مترونه یې 10 مترونه اوږده وي. دا چې د transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a 7,7 tonnellate. دا هغه د موټرو هغه وزن ده چې 7 ټنه وي، هغه خالص وزن، هغه موټر دلته نشي داخلېدلی. او دغه چې د transito vietato ai veicoli aventi massa per una asse superiore a 6,5 tonnellate. هغه موټر نشي داخلېدلی چې د یوې یسې پر 6.5 ټنه شاوخوا وزن مقرر شوی وي یا 6.5 ټنه وزن وي. ویا لیبرا دا هغه ده سینیال ده چې دګره دلته سینیال دیویټو د سورپاسو کله چې موږ تاسې موټر نه نشي مخته کېدلی او دلته چې دغه سینیال راته راشي ویا لیبرا، نو دغه حالت کې دغه سینیال چې راشي دا د یخ سینیال متقابل یا برعکس د هغه ممنوعات کوي او دا یې چې ویا لیبرا دغه سینیال چې راشي بیا ته کولی شي چې موټر نه مخته شي. او دا همچنان چېرته چې ویلوچیتا 50 متره پر وراري وي یا 50 کیلومتره پر ساعت وي، یا هغه وروسته تو ته بل دغه سینیال راځي چې هلته ته 50 نه پورته نشي تللی، بیا چې دغه درته راغلو بیا درته وایي چې پینې لیمیتاسیون دی ویلوچیتا، یعنې هغه ممنوعات هغه شو خلاص شو، ته کولی شي چې 50 نه پورته لاړ شي. او دا همچنان پینې د دیویټو د سورپاسو، همدا پینې د دیویټو د سورپاسو دی، لکه پاس مو چې هغه کړو څه نومیږي لکه دغه چې و لکه اوس مو چې ویده دیویټو د سورپاسو ده، یعنې ممنوعات د مخته کېدو ده او دلته کولی شي چې مخته شي. کله دغه سیګنال د ویا لیبرا کې استعمالوي، کله هم دغه مطلب دغه ویا لیبرا ده، دلته کولی شي چې ته مخته شي او دلته که دغه داسې سیګنال درته راغلی و کولی شي چې مخته شي. ښه fine di divieto di sorpasso per veicoli a pieno carico 3,5 tonnellate. خب هلته ویډیو څه نږدې شوه، خدای دې په خیر کړي. خو یا چې دغه چې د هغه ممنوعات خلاص شو چې کله 3.5 ټنه موټر نشو کولی چې د بل موټر نه مخکې شي. divieto di sosta دا چې کوم دی کې هغه منوي سوسته کول، او دلته فرماته منوي د پارکیجو ده، پارکیجو یعنې چېرته چې موټر درولی شي، او دا پریویزو د پارکیجو ده
یعنې مخکې نه مخکې د